شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الف لام میم. رومیان پنځدې ځمکه کې مغلوب شوی دي او د دې خپل مغلوبوالي نه رستو با په یو څو کال کې دننه هغوی غالب شي. خاص د الله اختیار دی اول هم او رستو هم، او دا به هغه ورځ وي چې مسلمانان به د الله په ورکړې شوی فتح خوشالیانی کوي. د الله چې چاله خوښ شي هغه له امداد ورکوي او هغه غالب او مهربان دی. دا وعده الله تعالی کړی دا. الله هیڅ کله د خپل وعده نه خلاف نه کوي، لیکن اکثر خلک پوهیږي نه. خلک د دنیا د ژوند بس ظاهری اړخ پیژني او د آخرت نه هغوی په خپل غافل دي. آیا د خلکو چرته په خپل ځان کې غور فکر اونکړو؟ الله زمکا او اسمانونه او د دې دوانو ترمنځ ټول سيزونه په حق پیدا کړی دي او د یوې خاصه مودې د پاره پیدا کړی دي، لیکن ډېر خلک د خپل رب د ملاقات نه منکر دي. او آیا دا خلک چرته پزمکه کې ګرځېدلی نه دي چې دوی ته د هغه خلکو انجام په نظر راغلی وي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دي؟ هغوی د دوی نه زیات طاقتور وو، هغوی زمکه ښه اړولې وه او دومره آباده کړې وه چې هغومره دوی نه ده آباده کړي. هغوی ته خپل رسولان د روښانه نښو سره راغلل. بیا الله په هغوی باندې ظلم کوونکی نه وو، بلکې هغوی په خپل ځان ظلم کولو. اخیر دا چې کوم خلکو بد کارونه کړي وو دا هغوی انجام ډېر بد شو، ځکه چې هغوی د الله آیاتونه دروغ ګڼلي وو او په هغه پوری به ټوکې کولې. خاص الله د پیدایش ابتدا کوي، هم هغه به دا دوباره پیدا کوي، بیا به هم هغه ته تاسو ټول واپس کړئ شئ. او کله چې هغه ساعت یعنی قیامت راشي په هغه ورځ به مجرمان حیران درمان پاتې شي. دا هغوی په جوړ کړو شریکانو کې به هیڅوک د هغوی سفارشي نه وي او هغوی به د خپلو شریکانو نه منکر شي. په کومه ورځ چې هغه ساعت راشي په هغه ورځ به ټول انسانان په جدا جدا ډلو کې تقسیم شي. کوم خلکو چې ایمان راوړی دي او نیک عملونه کړی دي هغوی به خوشاله خرامانه په یو باغ کې ساتل کیږي، او کوم خلکو چې کفر کړی دي او زمونږ آیاتونه او د آخرت ملاقاتي دروغ ګڼل دي هغوی به په عذاب کې حاضر ساتل کیږي. پس تاسو تسبیح وایي د الله کله چې پتا سو ماخام شي او کله چې پتا سو سبا شي. په اسمانونو او پزمکه کې حمد و ثنا خاص هم داغو د پاره ده او داغو تسبیح وایي د ورځې په اخیره حصہ کې او کله چې پتا سو د ماسپخین وخت راشي. هغه د مړ نه ژوند دی راوباسي او د ژوند نه مړ راوباسي او زمکلا داغه د مرګ نه رستو ژوند ورکوي. دغه شان بتاسو د مرګ د حالت نه راوستل شي. داغه د نخونه یو دادا چې هغه تاسو د خاورینه پیدا کړی، بیا داده تاسو بشریه چې پزمکه کې رو رو خوريږي. او داغه د نخونه یو دادا چې هغه ستاسو د پاره هم ستاسو د جنس نه خزي پیدا کړي، د دې لپاره چې تاسو ورسره سکون حاصل کړئ او تاسو په منځ کې مینا او رحمت پیدا کړو. یقینا پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې غور او فکر کوي. او داغه د نخونه یو نخه د اسمانونو او د ځمکې پیدایش او ستاسو د جبو او ستاسو د رنگونو اختلاف دی. یقینا چې پدې کې ډېری نخې دي د پوهانو د پاره. او داغه د نخونه یو نخه ستاسو د شپې او د ورځې او د کېدل او ستاسو داغونه فضل تلاش کول دي. یقینا پدې کې ډېری نخې دي د خلکو د پاره چې خبره په غور سره اوري. او داغه د نخونه یو دادا چې تاسو ته د اسمان برېښنا خي د یری سره هم او د تم سره هم او د اسمان نه وبراوروي، بیا داغه په ذریعہ مړز مکه ژوندۍ کوي. یقینا پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې د عقل نه کار اخلي. او داغه د نخونه یو نخ دادا چې اسمان او زمکه داغه په حکم سره قائم دي. بیا چې کله هغه تاسو د زمکه نه راوبلی نو بس په یو आवाज به تاسو یو دم راوځي. په اسمانونو او پزمکه کې چې څوک دي داغه بندگان دي، ټول داغه تابع فرمان دي. هم هغه دي چې په اول ځل پیدا کول کوي، بیا خاص هم هغه به دوباره پیدا کوي او دا کار هغه ته ډېر آسان دی. په اسمانونو او پزمکه کې داغه صفت د ټولو نه اوچت دی او هغه زبردست او حکیم دی. هغه تاسو ته هم تاسو د خپل ذات نه یو مثال درکوي. آیا کوم غلامان چې تاسو په ملکیت کې دي پاغي کې څو غلامان داسې مشته چې زمون په درکړی مال او دولت کې تاسو سره یو برابر شریک وي او تاسو دا غوینه هغه سي یریږي لکه څنګه چې په خپل منځ کې د خپل برابر خلکو نه یریږي.
دغه شان مونږه آیاتونه صفا پیش کوو د هغه خلکو د پاره چې هغه د عقل نه کار اخلي لیکن دا ظالمان بے پوهي په خپل خیالات پسې روان شوي دي اوس څوک هغه سړی لاري لراوستي شي چې هغه الله به لاري کړی وي د داسې خلکو خو هیڅوک مددگار نشي کېدی پس اے نبی صلی الله علیه وسلم او د نبی پیروکارو یو مخزي شي خپل مخ د دې دین په طرف ټینګ کړئ قائم شي په هغه فطرت چې الله پر ټول انسانان پیدا کړی دي د الله د جوړ کړی شوی ساخت یعنی د انسان د جوړښت بدلې دی نشي دا بالکل صحیح دین دی لیکن اکثر خلک یې پیژنې نه ټینګ ودرېږي په دې خبره په دې حال کې چې رجوع مو الله توي او یریږي دغونه او منځ قائم کړئ او مکهږي د هغه مشرکانو نه چې ځان له جدا جدا دین جوړ کړي دي او په ډلو کې تقسیم شوی دي د هر ډلې سره چې سدي پاغي کې هغه خوشاله دي د خلکو دا حال دی چې کله ورته څه تکلیف ورسي نو خپل رب ته رجوع کړي او هغه ته आवाजونه کوي بیا چې ورته هغه د خپل رحمت مزور اوسه کوي نو په هغه ساعت پاغوي کې څه خلک شرک شروع کړي د پاره د دې چې زمونږ دا ورکړې شوی احسان ناشکری وکړي ډېر خدا مزه وکړي ډېر ضرب تاسو ته پته ولګي آیا مونږه په دوی سند او دلیل نازل کړی دی چې هغه د دوی د شرک په صداقت باندې شهادت کوي کله چې مونږه خلکو ته د رحمت مزه وسکو نو پاغه هغه غاوره کیږي او کله چې پری د خپل عمل دلاسا سم مصیبت راځي نظر نا امید کیږي آیا داخله ګوري نه چې الله رزق فراخ کوي د هغه چا چې وغواړي او رزق تنګوي د هغه چا چې وغواړي یقینا چې پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې ایمان راوړي پس اے مؤمنا رشتہ دار لا داغ خپل حق ورکړه او مسکین او مسافر لا داغ خپل حق دا طریقه بهتره ده د هغه خلکو د پاره چې هغه د الله رضا غواړي او هم دا خلک فلا مندون کې دي کم سود چې تاسو په دې غرض ورکوي چې د خلکو په مالونو کې شامل شي او زیات شي د الله پنځ هغه زیاتی گنا او کم زکات چې تاسو د الله د رضا حاصلولو په اراده ورکوي نو دا ورکون کې په حقیقت کې خپل مال زیاتوي هغه هم الله دی چې تاسو پیدا کړی بیا یې در رزق درکړو بیا مو هم هغه مړ کوي بیا به مو هم هغه راځوندي کوي آیا تاسو په جوړ کړو شریکانو کې څوک داسې شته چې په دې کې یو کار هم کوي پاک دی هغه او ډیر اوچت دی دا هغه شرک نه کم چې دا خلق کوي په وچا او په دریاب کې فساد راپورته شوی دی د خلکو د خپل عمل دلاسا د پاره د دې چې الله هغوی ته د هغوی د زینو عملونو مزور اوسکوي شاید چې هغوی واپس راشي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې پزمکه کې وګرځي او وګورئ چې د مخکینو تیرو شو خلکو څه انجام شوی دی په هغوی کې اکثر خلک مشرکان وو پس اے نبی صلی الله علیه وسلم خپل مخ په مضبوطیا سره د دې صحیح دین په طرف ټینګ کړه مخکې د دینه چې هغه ورځ راشي چې داغه د واپس کېدو هیڅ صورت د الله د طرف نه نشتا په هغه ورځ به خلک د یو بل نه جدا شي چا چې کفر کړي دي د کفر وبال په هغه دی او چا چې نیک عمل کړي دي هغه د خپل ځان د پاره د فلا لار صفا کوي د پاره د دې چې الله تعالی مؤمنانو لا او نیک عمل خلکو لا د خپل فضل نه بدله ورکړي یقینا هغه کافران نه خوخوي داغه په نخو کې یو دادا چې هغه هواګانی را لېږي د زیری ورکولو د پاره او تاسو ته د خپل رحمت د مزه درس کولو د پاره او د دې غرض د پاره چې کشتیانی داغه په حکم اوچلېږي او تاسو داغه فضل ولټوي او داغه شکرګزار بندگان شئ او مونږ ستانه مخکي ډېر رسولان خپل قومونو ته ولېګل او هغوی ورته د روخانه نه خسره ورغلل بیا چې کوم خلکو جرم وکړو داغوی نه مونږه بدل واغستو او په مونږ باندې دا حق وو چې د مؤمنانو مدد وکړو هم هغه الله دې چې هواګانی را لېږي او هغه وریځي پورته کوي بیا چې داغه څنګه فخوي هم هغه سیدا وریځي په اسمان کې خوروي او په وړو غړوسو کې تقسیموي بیا تو ویني چې د باران ساس کې د وریځي نه را پریوزي دا باران چې کله هغه د خپل بندگانو نه پچا را ورول غواړي راو وروي نو په هغه وخت هغه خوشاله شي حالکه د دې د نازلېدون مخکې به هغه ناامید وو وګورئ د الله د رحمت دې نه خطا چې مړز مکه څنګه راځوندې کوي یقینا هغه مړی راځوندې کوونکې دی او هغه په هر څه قادر دی او کچري مونږه یو داسې هوا راولېګو چې داغه د اثر د وجنه هغه خپل فصلونه زیړ اوونی
نو هغوی کفر کوونکی پاتې کیږي. اے نبی صلی الله علیه وسلم تم روته اورول نشي کوله نه هغه کڼو تخپل आवाज اورول شي چې تا ته شاکړی وي او روان وي او نه دا کولای شي چې وړاندې خلک نه غلاري تراولي. تو خو صرف هغه چاته اورول شي چې هغوی زمون په آیاتونو ایمان راوړي او زمون حکمونو ته غاړه دي. هغه هم الله دی چې د کمزوري حالت نه ستاسو پیدایش شروع کړو بیا د دې کمزورتیا نه رستو تاسو له طاقت درکړو بیا د دې طاقت نه رستو کمزوري او بوډاګان کړي. هغه چې سغواړي هغه پیدا کوي او هغه په هر څه په هده او په هر څه قدرت لري. او کله چې هغه ساعت یعنی قیامت شروع شي نو مجرمان با قسمونه خوري چې مونږ خو د یو درنګ شبینه زیات نه یو پاتې شوی. دغه شان به غوي د دنیا په ژوند کې دوکې خورلې لیکن چاله چې علم او ایمان ورکړي شوی وو هغوی به وایي چې د الله په لیک کې خطاسو د حشر د ورځې پوری پراته وای. نو دا هم هغه د حشر ورځ ده لیکن تاسو ته پته نه و. پس دا به هغه ورځ وي چې ظالمانو تبا دا غوي عذرونه هیڅ فائدہ نه ورکوي او نه به ورته دا ویل کېږي چې معافي وغواړي. مونږ په دې قران کې خلق په هر طریقه پوهه کړی دي. ته کو دوی ته هر نه خراوړي خو چې کم خلکو د منلو نه انکار کړي دي هغوی بوایي چې تاسو په باطل باندې یې. دغه شان الله تعالی مهر لګوي د هغه خلکو په زړونو باندې چې هغوی بے علم دي. پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا یقینا د الله وعده رښتینی ده او هرگز تاسو پک بیا نمومي هغه خلک چې هغوی یقین نه کوي.